Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is air. Mung banana the specialized sense organ bare ki wayu che hagi tamung wayu air. Air che de da zamung sara yo specialized sense organ de कम چې مونږ لا په هیرینګ کې او د قشان زمونږه د بوډي په بیلانس مینټین ساتلو کې مونږ لا هیلپ راکړي دا غي سپیشلایز سنس اورګن ته مونږ وایو ایر کومنګ ګورو نو زمونږ سره انټومیکلی د ایر 3 پارټس دي یو ته مونږ وایو اوټر ایر میډل ایر اینڈ انر ایر اوټر ایر کې زمونږ سره سرازي مونږ چې اوټر ایر کې اوس سره راځي آریکل یا پینا او دویم د زموږ سره ایکسټرنل اډیټری میټس یا ایکسټرنل اډیټری اکاسټیک میټس یا وته مونږ وایو اډیټری کینال کومه دلته کې وګورو نو دا زموږ سره چې کوم دا ویزیبل پروجیکشن دی د هډ په سایډ باندې د تمونږ وایو آریکل یا پینا د ټول تمونږ سوایو آریکل یا پینا کم چې زمونږه د هډ په سایډ باندې ویزیبل پروجیکشن دی د تمونږ وایو آریکل یا پینا او بیا د آریکل او د پینا نه زموږ سره یو ټیوب لایک سټرکچر چې کوم دی د نن طرف ته تللی دی ایر کې دغه ته مونږ وایو ایکسټرنل اکاسټیک میټس یا اډیټری کینال دویم نمبر دی زموږ سره میډل ایر چې دی نو زموږ سره په میډل ایر کې چې دی تمونږه ټیمپینیک کیویټي هم وایو ټیمپینم وته مونږه هم وایو او میډل ایر چې دی په دې کې زموږ سره 3 پارټس دي یو دی زموږ سره اډیټری اوسیکلز کم چې د غوږ اډو کې دي دغه تمونږ وایو اډیټری اوسیکلز او هغه دي زموږ سره میلس انکس اینڈ سټیپس دا تاسو په مس باندې یاد ساتلی شئ MIS میلس انکس اینڈ سټیپس او د قشان دویم نمبر دی زموږ سره اډیټری مسلز هم دي چې موجود دي او دریم نمبر دی زموږ سره یو ټیوب لایک سټرکچر چې تمونږ وایو یوسټیشین ټیوب دغه ټیوب لایک سټرکچر چې کوم دی د زموږ سره نیزو فیرنګس ته راکو شوی دی او د قشان د نیزو فیرنګس نه چې کوم ایر دی هغه زموږ سره ایر طرف ته سکی هغه ایر ته وروړي او د قشان د ایر ډرم چې کوم دی ټیمپینیک کیویټي نو دغه ایر ډرم یا ټیمپینیک ممبرین چې دی نو دی ته د بهر نه چې کوم زموږ آریکل دی د ځنه ساوند ویوز د نیزو فیرنګس په یوسټیشن ټیوب په ذریعہ باندې زموږ سره ایر د دوه راځي او ټیمپینیک ممبرین چې دی نو په دې باندې دغه ایر سکیږي دغه دوه په ایکوال برابر ایر چې کوم دی په دې باندې راځي نو دغه پوجا باندې بیا څه پروډوس کوي زموږ سره وایبریشن پروډوس کوي کوم چې ان شاء الله تاسو ته تفصیلی دغه باره کې خبر وکم دریم نمبر دی زموږ سره انر ایر او په انر ایر کې زموږ سره پارټس دي 3 سیمی سرکولر کینالز ویسټیبیول اینڈ کوخلیا کومنګ ردی ډایګرام ته وګورو نو دا دي زموږ سره 3 سیمی سرکولر کینالز او دا دي زموږ سره د دې کې زموږ سره دی ویسټیبیول او دا دي زموږ سره کوخلیا زموږ سره چې کوم اوټر ایر او میډل ایر دی نو د کار صرف او صرف داري چې دا ساوند ویوز کلیکشن کوي او چې کوم زموږ سره انر ایر دی نو دی مونږ له په هیرینګ کې او د قشان زموږ د بوډي چې کوم ایکویلیبریم دی د هغه مینټین ساتلو کې مونږ له هیلپ راکړي منګه وایو چې زموږ سره کم اوټر ایر دی آریکل دی یا پینا دا نو ساوند ویوز چې کم دی دا زموږ سره را کلیکټ کی او دغه ساوند ویوز چې کم دی نو د اډیټری کینال په ذریعہ باندې د نن طرف ته لاړ شي چې کوم زموږ سره دی کې ایر ډرم دی کم ته چې مونږه ټیمپینیک ممبرین هم وایو په پښتو کې او ته مونږه د غوږ پرده وایو هغه ایر ډرم ته چې کم دی د ساوند ویو د سره سکیږي ټکراویږي نو د دې ځنه ساوند ویوز راشي د یوسټیشن ټیوب په ذریعہ باندې زموږ سره د نیزو فیرنګس نه د فیرنګس نه چې کم ایر دی هوا دا هغه راشي نو دا ساوند ویوز او دا هوا چې دوانه د دې ټیمپینیک ممبرین سره ټکراو شي او د دې ټیمپینیک ممبرین باندې دا دوانه په ایکوال برابر چې کوم دی دا په دې باندې راشي دغه پوجا باندې د زموږ سره وایبریشن پروډوس کی یعنی د دوانو چې کوم زموږ سره کوانټیټي راغله زموږ سره وی ایکولی په دې ایر ټیمپینیک ممبرین باندې راشي نو د هغه پوجا باندې دی زموږ سره وایبریشن پروډوس کی چې کله دی وایبریشن پروډوس کی نو در وایبریټ کېدو په وجه باندې زموږ سره چې کوم بونز دی اډیټری اوسیکلز دی میلس انکس اینڈ سټیپس نو هغه زموږ سره وایبریټ شي او د دې د وایبریټ کېدو په وجه باندې زموږ سره په انر ایر کې چې کوم فلوئډ دی هغه زموږ سره وایبریټ شي چلته کې زموږ سره سنسوري ریسپټرز موجود دي او دغه سنسوري ریسپټرز زموږ سره سنسیشن کوي د هغه نه زموږ سره نرو امپلسز چې کوم دی هغه زموږ برین ته لاړ شي هغه پروسس شي او موږ ته پته ولګي چې دا زموږ سره پلانې आवाज دی یا خبرې دي نو دا په دې طریقه باندې زموږ سره ساوند چې کوم دی هغه پروډوس کیږي اوس مونږه تفصیلی اوټر میډل او انر ایر باره کې تفصیلی وایو چې په هغه کې ټول نه اول دی زموږ سره اوټر ایر ما تاسو ته وی چې په اوټر ایر کې زموږ سره د ټول نه اول پارت چې کوم هغه د آریکل یا پینا په
आउटर ایر کې زموږ سره 2 پارټس دي انټامیکلی یو د اریکل یا پینا او دویم د زموږ سره اډیټری کینال نو فرست اف ال مونږ وایو د اریکل یا د پینا په باره کې اریکل یا پینا چې د زموږ سره یو ویزیبل پروجیکشن دی زمونږه د هډ په سایډ باندې کوم ګورو د هډ چې کوم سایډز دي نو الته کې دا زموږ سره ویزیبل پروجیکشن دی او دې ته مونږ وایو اریکل یا پینا دویم د دې باره کې د اریکل چې دی دا زموږ سره فایبرو الاسټیک دی یعنی د ټفنس هم پد کې شته او د قشان پد کې الاسټیسټي هم موجود ده نو موږ وایو چې دا زموږ سره فایبرو الاسټیک دی کومنګا نور زناور ته ګورو نو په هغه کې دغه چې کوم د اریکلز دي نو هغه زموږ سره موویبل وي او د هغه د موومنت په وجه باندې هغه چې کوم ساوند ویوز دي هغه سکی کنټرول کوي یعنی چې زیات اماونت کې ساوند چې کوم دی هغه د ایر دننه لاړ نشي نو د هغه په وجه باندې هغه سکی هغه موویبل دي زموږ د چې کوم اریکلز دي نو دا زموږ سره بالکل سمپل دي او دې چې کوم دی نو بالکل موومنت نشي کوي نو موږ وایو چې دا فایبرو الاسټیک دی په دې کې ټفنس هم موجود دی او د قشان دا الاسټیک هم دی په دې کې الاسټیسټي هم شته دی نو موږ وایو چې دا زموږ سره فایبرو الاسټیک دی بل موږ ډیپلی ګروپ بریجز په دې کې زموږ سره ګروپ بریجز دي تاسو ګوره په دې کې زموږ سره دا ډیپلی ګروپ بریجز دي نو کوم موږ ګورو دا هغه په وجه باندې زموږ سره د ایر چې کوم دا پارت دی ته موږ وایو هیلیکس او د قشان هیلیکس او دې طرف ته چې کوم اډیټری کینال دی اډیټری کینال چې کوم ځای نه سٹارټ شوی دی نو هغه ځای ته د چې کوم دا یو زموږ سره یو فوسا شاندا دي ته مونږ وایو کونکا د دې ځای نه زموږ سره به اډیټری کینال څه شوی دی سٹارټ شوی دی او دا چې دا د زموږ سره د اډیپوز ټیشو نه چې کوم د لاس پارت دی د اډیپوز ټیشو نه جوړ شوی دی او دې ته مونږ وایو ایر لوب یا ورته مونږ وایو لوبیول او د قشان دې ځای ته مونږ وایو ټریګس دې ته مونږ وایو انټي ټریګس هیلیکس انټي هیلیکس او کونکا د دې زموږ سره امپورټډ انټامیکل پارټس بیا دویم نمبر دی زموږ سره اډیټری کینال ما تاسو ته وی کومه د ایر تو ګور د زموږ سره اریکل یا پینا او د دې جن پس بیا زموږ سره سٹارټ کیږي اډیټری کینال چې دی د زموږ سره یو ټیوب لایک سټرکچر دی خو دې بالکل سټریټ نه دی بلکې دی لک کرب دی په دې کې لکشان کوواله دی نو موږ وایو چې دا زموږ سره یو اس شیپ یو ټیوب لایک سټرکچر دی کم چې د اریکل د کونکا نه سٹارټ شوی دی د ته موږ وایو کونکا د کونکا نه سٹارټ شوی دی او انډ شوی دی زموږ سره د غوږ په پرده باندې چې هغه ته موږ وایو ایر ډرم یا ټیمپانیک ممبرین دا ټیوب چې دی دا زموږ سره 2.5 سنټي میټر سره دا لانګ دی او د دې ټیوب کوم وګورو نو دوه پارټس دي یو پارت هغه دی چې کوم زموږ د اریکل سره نږدې دی او یو هغه دی چې کوم د غوږ سره دننه طرف ته دی نو چې کوم د اریکل ته نږدې دی چونکې دا زموږ سره کارټیلیجینیس دی نو موږ وایو چې دا زموږ سره کارټیلیجینیس اوټر کارټیلیجینیس پارت دی او کوم چې د ټیمپورل بون دننه دی دا زموږ سره ټیمپورل بون دی نو چې کوم پارت د یوسټیشن ټیوب د اډیټری کینال د ټیمپورل بون دننه راغلی دی هغه ته بیا موږ وایو انر بونی پارت چې کوم زموږ سره کارټیلیجینیس پارت دی نو دې کې موږ وایو چې دا زموږ سره انیشیل پارت دی د اډیټری کینال فرست دویم نمبر دا چې د دې چې کوم سکن دی هغه زموږ سره تک دی بل دا چې په دې کې زموږ سره هیرز موجود دي د کې زموږ سره ویښته موجود دي او دلته کې زموږ سره سګلینډز موجود دي چې یو د زموږ سره سیبیشیس ګلینډ او دویم د زموږ سره سیرومینیس ګلینډ سیبیشیس ګلینډ چې کوم دی هغه سیبم پروډوس کوي او د قشان چې کوم سیرومینیس ګلینډ دی هغه زموږ سره سیرومین پروډوس کوي چې هغه ته موږ وایو ایر ویکس د دې هیرز او د ایر ویکس یا د سیبم د دې زموږ سره کار سره د ټول نه مین کار د دې زموږ سره سره هغه د پروټیکشن ورکول زموږ د وخت د سور کې پروټیکشن ورکوي یعنی چې سر ډست یا مایکرو ارګانیزم یا واټر چې کوم دی زموږ د وخت دننه لاړ نشي نو دا سيزونه داسې کې هغه پریونټ کوي او زموږ وخت له سور کې پروټیکشن ورکوي او چې کوم زموږ سره انر بونی پارت دی الته کې صرف او صرف سیبیشیس ګلینډ موجود دي او بل خبردار چې الته کې فاین هیرز دی هغه موجود دي دویم نمبر دی زموږ سره میډل ایر په میډل ایر کې هم زموږ سره انټامیکل پارټس دي چې یو د زموږ سره ټیمپانیک ممبرین اډیټری اوسیکلز کوم چې د پغوږ کې اډوکې دي اډیټری مسلز هغه مسلز کوم چې زموږ سره پغوږ کې موجود دي او د قشان یوسټیشن ټیوب دا ټول زموږ سره د میډل ایر پارټس دي د ټول نه اول دی زموږ سره ټیمپانیک ممبرین چې دې ته مونږ ایر ډرم هم وایو دې ته مونږ د غوږ پرده هم وایو ټیمپانیک ممبرین دا زموږ سره یو کنویکس ممبرین دی کوم چې زموږ سره سیمی ټرانسپیرنٹ دی او دا هغه ممبرین دی چې اوټر ایر یا اډیټری کینال دا جدا کوي زموږ سره د میډل ایر نه یعنی اوټر ایر او د میډل ایر د یو بل نه سیپریټ کوي نو دا سي ممبرین ته مونږ وایو ټیمپانیک ممبرین دا ټیمپانیک ممبرین
زموږ سره د اریکل او د اډیټری کینال په ذریعہ باندې ساوند ویوز کلیکټ شي او ټوورډ میډل ایر طرف ته هغه روان شي او د یوسټیشن ټیوب په ذریعہ باندې زموږ سره د نیزو فیرنګس نه ایر را روان شي دا دوه چې کم دي ایکوال پریشر هغه پیدا کی په ټیمپینیک ممبرین باندې او دا ټیمپینیک ممبرین د هغه په وجه باندې زموږ سره وایبریټ شي د فردر وایبریټ چې کم دي هغه ترانسمیټ کی اډیټری اوسیکلز ته بیا مونږ وایو اډیټری اوسیکلز دا ټیمپینیک کوم پر ډایګرام کې وګورو د اریکل د اډیټری کینال او دا چې تاسو ته کم دا سیمی ترانسپیرنٹ ممبرین ښکاری دا زموږ سره ټیمپینیک ممبرین یا دې ته مونږ وایو ایر ډرم دویم نمبر دی زموږ سره اډیټری اوسیکلز هغه اډو کې کم چې زموږ سره په غوږ کې موجود دي نو ما تاسو ته مخکې ویلو چې زموږ سره درې اډو کې دي یو د زموږ سره میلس انکس اینڈ سټیپس چې دا تاسو په میس نوم باندې هم یاد ساتلی شئ په میس باندې MIS یعنی میلس انکس اینڈ سټیپس یا سټیپس بیا میلس انکس اینڈ سټیپس د دې زموږ سره مختلف پارټس دي کوم غدي ته وګورو دا زموږ سره 3 بونز میلس انکس اینڈ سټیپس او کوم دلته په ډایګرام کې وګورو نو دا زموږ سره میلس انکس اینڈ سټیپس کله چې دا ایر ډرم یا ټیمپینیک ممبرین دی وایبریټ شي نو دی فردر خپل وایبریشن چې کم دی هغه چاته ورکی دغه د وجوانه اډیټری اوسیکلز دا وایبریټ کیږي اوس دا د زموږ سره میلس بون دا میلس بون چې دی نو دی اٹیچمنٹ کې دی زموږ سره د ټیمپینیک ممبرین سره دا د زموږ سره ټیمپینیک ممبرین کو د ډایګرام ته وګورو نو د ټیمپینیک ممبرین چې کم دی دا د میلس بون سره اٹیچ شوی دی او د دې میلس بون چې کم شیپ ته نو دا زموږ سره هیمر لایک دی د دې شیپ زموږ سره هیمر لایک شیپ ته او د دې زموږ سره اناټومیکل پارټس دي یو هډ دی او بل دی هینډل چې دا کم هینډل دی نو د هینډل سره چې کم ټیمپینیک ممبرین دی هغه سره څه شوی دی اٹیچ شوی دی سره ټیمپینیک ممبرین د دې د هینډل سره سره اٹیچ دی د هډ ته موږ دویم نوم وایو کیپیټولم او چې کم د دې د هینډل دی دې ته موږ وایو مینیبرم او د دې د شیپ چې کم دی د هتوړه په شان دی نو موږ وتاوی چې دا هیمر لایک شیپ دی بیا دویم نمبر دی زموږ سره انکس بون انکس بون چې نو دا زموږ سره انویل شیپ ته کوم د دې شیپ ته وګورو او د دې زموږ سره اناټومیکل سپارټس دي چې یو د زموږ سره بوډي یو د شارټ پروسس او بل د لانګ پروسس دا انکس بون چې دی نو دا د میلس بون سره څه شوی دی دا په اٹیچمنٹ کې دی سره ارټیکولیټ شوی دی یعنی دا زموږ سره فور ایگزامپل میلس بون دی نو دا انکس بون د سره شوی دی ارټیکولیټ شوی دی سره او د دې زموږ سره دا بوډي دا کوم وګورو د دې زموږ سره دوه پروسیسز دي یو پروسس چې کوم دی هغه شارټ دی او دا بل پروسس سره دا لانګ دی نو دې ته مونږه شارټ پروسس وایو دې ته مونږه لانګ پروسس وایو بیا زموږ سره دی سټیپس بون یا سټیپس بون نو د سټیپس بون زموږ سره سه اناټومیکل پارټس دي دا زموږ سره سټیپس بون او د دې یو پارټ چې کوم دی ته مونږه هډ وایو کوم چې د دې انکس بون سره څه شوی دی اٹیچ شوی دی او د قشان د دې زموږ سره بیا د دې ته مونږه د هډ وایو دې ته بیا مونږه وایو شارټ کرس یو د زموږ سره انټیریئر کرس او بل د زموږ سره پوسټیریئر کرس او بیا چې په دې کې زموږ سره یو فوټ پلیټ هم موجود دی کوم دې ته وګورو دې ته مونږ ردی وایو فوټ پلیټ او د قشان دې کې زموږ سره یو وینډو موجود ده چې هغه ته مونږ وایو اوول وینډو کومګه د دې ډایګرام ته وګورو نو دا زموږ سره میلس بون دا د انکس او دا د سټیپس په دې کې زموږ سره اوول وینډو موجود ده په دې کې زموږ سره اوول وینډو موجود ده او اوول وینډو دا زموږ سره د بون هغه پارت دی چې کوم زینا میډل ایر نه انر ایر طرف ته څه شوی دا لار تللی ده یعنی دا چې کوم دی انر ایر طرف ته هغه تللی دی او یو د زموږ سره راوند وینډو کوم چې زموږ سره بالکل د سټیپس بون نه ښکته دی طرف ته لوکیټډ ده هغه ته بیا مونږ وایو راوند وینډو نو دا میلس انکس اینڈ سټیپس او د تاسو ته ما چې کوم اناټومیکل پارټس دي هغه تاسو ته ذکر کړل بیا زموږ سره راځي اډیټری مسلز یعنی هغه مسلز کوم چې زموږ سره په غوږ کې لوکیټډ دي نو دوه قسمه مسلز دي یو د زموږ سره ټینسر ټیمپانی د تر نوم چې د ورکړی شوی د ټیمپینیک ممبرین په وجه باندې او دا ټینسر ټیمپانی د هغه مسلز دي کوم چې زموږ سره چې کوم ټیمپینیک ممبرین دی نو دا زموږ سره سټریچ ساتي چې دی ایکولی سکیږي د باندې چې کم د پریشر دی چې د په باندې ایکولی د سره د ته ایکولی هغه پریشر راځي او د چې د ټیمپینیک ممبرین لسور کې پروټیکشن هم وته ورکي او د قشان چې کم دویم نمبر مسل دی ایته موږ وایو سټیپیډیس مسلز او دا سټیپیډیس مسل چې دی نو دا زموږ سره موجود دی په سټیپس بون باندې او دا سټیپس بون چې کم دی د یعنی چې د زموږ سره زیات موومېنټونه کی زیات وایبریشن پرووایډ نه کی زیات موومېنټونه کی نو د هغه موومېنټس کوي هغه کنټرول کوي او چې څنګه زموږ سره سټیپس بون په ټول وجود کې د ټول نه وړو کې اډو کې دی نو د قشان سټیپیډیس مسل هم زموږ سره په ټول باډي کې د ټول نه شارټ مسل دی
بیا زموږ سره لاست ون راځي یوسټیشین ټیوب. یوسټیشین ټیوب دا زموږ سره یو ټیوب دی کم چې زمونږ د غوږ نه زمونږ فیرنګس طرف ته راغلی دی. دې ته مونږ نیزو فیرینجیل ټیوب هم وایو. ایر ریچ ټیمپینیک کیویټي زموږ سره چې کم ایر دی نو هغه ټیمپینیک کیویټي ته ټیمپینیک ممبرین ته رارسي د چا په ذریعه باندې د فیرینجیو ټیمپینیک ټیوب په ذریعه باندې یعنی فیرنګس او ټیمپینیک ټیوب. نو دا فیرینجیو ټیمپینیک ټیوب زموږ سره کم یو دی هغې ته مونږ یوسټیشین ټیوب. دا چې دی نو زموږ سره نیزو فیرنګس دا ملاوي زموږ د میډل ایر سره. د دې لینث چې کم دی هغه 4 سنټي میټر دی لانګ دی او دې چې کم دی لاین شوی دی په سیلیټډ کولومنر اپیتھیلیم باندې. مونږ کو ګورداري زموږ سره یوسټیشین ټیوب. ما تاسو ته څنګه وی زموږ سره دا چې کم اریکل دی او اډیټری کینال دی د ایر ویوز ساوند ویوز چې کم دی کلیکټ کی او دا چې کم دی راولي چرته ټیمپینیک ممبرین ته. ټیمپینیک ممبرین دا یو سیمی ترانسپیرنت ممبرین دی او د باندې دا ساوند ویوز چې کم دی د سشي ټکراو شي وسره چې کوم فیرینجیو ټیمپینیک ټیوب دی یا ته مونږ یوسټیشین ټیوب. نو د فیرنګس نه د ایر چې کم دی نو د فیرنګس نه هغه د یوسټیشین ټیوب په ذریعه باندې راشي او هغه د ټیمپینیک ممبرین سره هغه شي ټکراویږي. نو دا دواړه چې کم دی ایکولی پریشر چې کم دی هغه اپلای کی په ټیمپینیک ممبرین باندې او د دې په وجه باندې ټیمپینیک ممبرین وایبریټ شي. چې کله ټیمپینیک ممبرین یا ایر ډرم چې کم دی وایبریټ شي نو دغه وایبریشن چې کم دی هغه پاشي زموږ سره اډیټری اوسیکلز کم چې زموږ سره میلس انکس اینڈ سټیپس بونز دي او دا اډیټری اوسیکلز چې کله دی ته وایبریټ شي وایبریشن میلس ته بیا انکس ته بیا سټیپس ته راشي هغه چې کم دی نو د اوول وینډو ته راشي او بیا دغه وایبریشن زموږ سره انر ایر ته لاړ شي الته کې چې کوم فلوئډ دی هغه ته لاړ شي او دغه په وجه باندې چې کوم سنسري ریسپټرز دي هغه زموږ سره اکټیویټ شي بیا د هغه ځای نه نرو امپلسز زموږ برین ته ځي او موږ ته مختلف ساوند سکیږي هغه پروډوس کیږي او موږ هغه سکو بیا پیژنو ان شاء الله. اوس انر ایر څه ته وي په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته ان شاء الله تفصیلی خبره په انر ایر باندې کوم.